اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو موږ نن د یو پښتو شاعر د پښتو خواخوږي او د پښتنو خواخوږي زرین پریشان صاحب پښتنې لراغلی یو هغې ته چې موږ راغلو کمې تپوسونه چې موږ هغه نه وکړل د هغه صحت باره کې د هغه په باره کې خو دا ویډیو چې موږ جوړو دا د دې په هغه به نه وي زرین صاحب په خپله وویلی چې زه د خیر میر هغه نه کوم موږ به دا صرف کوو د حکومت چې کومه ناکامي ده چې کومې دروغ دعوې دی کوي چې مونږ په هسپتالونه داسې کړل مونږ هسپتالونه داسې کړي مونږ هسپتالونه داسې کړي دی چې کم فریاد کوي دا به د دې نه واورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د دې هغه په هکله موږ ته معلومات راکړئ ستا دا څومره وخت چې علاج روان دی تاسو څو ریکوري کېږي نه کېږي د دوایانو دغه څه حساب دی؟ زه ستاسو مننه کوم چې تاسو زما تپوس له آیا ټیچینګ ته راغلی او د هغه ټولو خلکو مننه کوم چې ما سره یې مینه کړې ده دلته راغلي دي زما تپوسونه یې کړي دي ما ته یې د مرستې ما ته یې د ډاډګرینې راکړي دي. مرګ او ژوند د رب لاس کې دی د چا لاس کې نه دی. زما که ژوند وي نو انشاءالله وي به او وي به زما یقین دی چې وي به او د هغه خلکو چې هغه دلته راغلي دي ما سره مینه یې کړې زما خبرې هغسې دی زه د هغو ډېره مننه کوم. زما ډېرو ملګرو ما سره تعاونونه کړي دي پټه ما له پیسې هم راکړي دي ما سره راغلي وم خو زه به سپک کړی نه یم په اخبارونو یا په نورو چپو باندې. بهرحال هغه خلک چې هغه ما ته راغلي دلته وزر چې په اسرار نیم پروت زه به خپل الله تعالی که څه راکړي دي څه هغه دي څه زما د یارانو او ملګرو کوم چې ما سره ډېرې مینه لري د هغو به ما سره مرستې خو هغه به د دغې نه زما ډېر ښه ملګري دي او ما راغلي دي او زه بیا هم د هغې خلکو امید کوم هغې خلکو نه او خاص کر حکومت وخت نه چې هغې زما تپوس نه دی کړی په ډاډه زړه زما بار تنظیمونو حیات شرپاو یوه والو کړی دی زما نورو ټولو ګوندونو افغانستان نماینده 2 ځله راغلی دی دغه شانتې شرپاو ګروپ والا حیات یې 3 ځله راغلي 4 ځله راغلي دغسې این پي والا ماته کوم راغلي زموږ افتخار حسین صاحب راغلی د هغه مننه زما افغان صاحب راغلی ډېر زیات ځکه د هغه ډېره مننه زما د دین ملګري عزیز دي وغیره جاغو ما ځکه راغلي عزیز صاحب سعید صاحب او دغه شان کاکي صاحب د دې خبر راغلي ما ځکه د هغو ما ډېره مننه زه ستاسو هم ډېره مننه کوم چې تاسو نن ما څخه راغلی زه د عرب امارات والو هم مننه کوم چې هلته نه خپل نمایندګان ما څخه څو ځله لیکلي عرب امارات ادبي ټولنه او دغه شانتې زما این پي ملګري ځینې زما یو داسې ملګری چې هغه نوم یونس حبیب دی د هغه ډېره مننه کوم ډېره مننه کوم. تاسو به دا اوس چې ستاسو کوم دلته علاج روان دی د حکومت چې کومې دعوې کوي ستاسو د علاج چې دی دوايانې راوړئ په خپلو پیسو یې راوړئ صحت کارډ هم تاسو لرئ هغه صحت کارډ چې کوم دی هغه ملاویږي هغه خو نوي دوایانې موږ په خپله راوړو ګران ټسټونه دلته موږ ټول په خپله کړي دي او دغه شانتې د انصاف کارډ چې کوم دی 2,000 باندې بوتل راکوي 10,000 باندې لیکي هغه نه خلاصوي هغه یې خلاص کړی تقریبا زما خیال دی خلاص دی لږ یو پکې پاتې مونږ نوې دویانې موږ بار نه راوړو مخکې نه ومه او اوس نه ومه نوې دویانې بار نه راوړو او نوې دلته راوړو او خپل په مرضی چې کوم شی راکوي هغه راکوي. نرسنګ څه هغه دی تاسو ته دلته نرس نه راځي؟ نرسنګ
ما پسې راځي نسې ګوم زما خدمت کړی دی خو ځینې وخت کې هغې غریبانان به ورسره کېږي مونږ یو پسې ګرځو بل پسې ګرځو نو په وسه باندې ځان له نر سره راړو ګڼې پخپله دلته لګیا یي واشنګ زما زامن کوي زما بچي کوي عزیزانو پریشان صاحب بیمار دی او اپریشن یې شوی دی ډېر یې نه ستړی کوو د ده بچی ولاړ دی د ده نه تپوسونه کوو د دې په هکله تاسو ته چې دلته ته بهر کوشې دي او هغه ته کوشې لکه څنګه چې تاسو والد صاحب ویلې چې مونږ نیمه دوایي چې په 2000 راکړي په 10,000 یې ولیکي دا تاسو راوړئ دا دوایي تاسو چې مونږ دا انصاف کارډ باندې کې راوړو نو هغوی چې یو دوی هغې په متبادل کې بله دوی بیا راکوي مونږ له که نه او انصاف کارډ تقریبا ختم شوی دی ولې چې زموږ دلته کې 28-30 ورځې وشلې 15 اپریشنه وشو بیا هغې کې مونږ میډیسن داسې دی چې هغه 10-12,000 روپو داسې مونږ پر ډے حساب سره راوړو که نه نو هغې خرچه هم ډېره زیاته دغه شوې ده تاسو ته اوس ویلي دي چې تاسو لاړ شئ لږ پرایویټ هسپتال کې علاج چې مونږ ته وایي چې تاسو پرایویټ هسپتال کې نه مونږ هغه وایي دلته کې تاسو یې خو دلته کې نرسنګ کیر چې کوم دی هغه نه کېږي صحیح طریقې سره ولې چې ګورمنټ هسپټل دی نو دې کې سټاف نورو دغې ته 48 بیډ دا پوره وارډ دی د سرجیکل سی چې کوم دی نو دې کې هغه وایي چې مونږ دې کې نرسې سي ستاسو خوا ته راځي به خو سرکاري هسپتال دومره دغه نشي څومره چې پرایویټ او سرکاري دغې کې فرق نو تاسو چې هلته لاړلې هلته به ستاسو نرسنګ کیر ښه طریقې سره وشي او دا زخم به مو واپس ټیک شي او دې هسپتال د علاج نه تاسو مطمئن یې حده پورې خو مونږ الحمدلله مطمئن یو درنه خو بیا هم څه دغه داسې دي چې لکه هغې کې مونږ چې د چا په دغې باندې راغلي وو ډاکټر زرین صاحب هغه زموږ ډېر زیات خیال ساتي ډاکټر آفتاب صاحب چې کوم دی زموږ رشته دار دی زموږ ډېر زیات خیال ساتي او هر څه د هغو په دغې باندې کې مونږ دلته راغلي وو د اپریشن یې کړی دی او تر اوسه پورې دلته یو ډېر زیات مونږ سره مدد کړی دی ښه ډاکټر زرین از د ګریټ هغه زما خدمت کړی دی او انسان دی سره د ویزي ډاکټر آفتاب چې دی هغه زموږ ډېر زیات خدمت کړی دی الله دې له دې اجر ورکړي او هغه ENT کې دی دغه کې نه دی دا سرجیکل کې نه دی خو بیا هغه هم زموږ ډېر زیات موږ سره تعاون کړی دی الله دې له دې اجر ورکړي تاسو اوس د حکومت د هغه نه څه غوښتنه لرئ څه پیغام لرئ ورته نو حکومت پرې له پیغام له خو ما اول له خو خپل پارټۍ خبره درته کوم چې ما ټولو پر ANP بیړه اوچته کړې وه او په هر ځای کې بې مطلبه څه دغه مې چې دی هغه څه اوسه پورې ما خپل د پارټۍ لپاره کړي دي او بیا به یې کومه کوم راغله الله دې وبخي کوم رانغلل بیا دې الله وبخي زه هېڅ چا نه ګیله نه کوم ډیره مننه الله تعالی دې تاسو ته روغ صحت درکړي تاسو د کام سترګې تاسو د کام فخر یې انشاءالله چې موږ به هم دعا درته کوو موږ به هم د خپل پیغام په داسې انداز خو موږ مخکې هم ویلې چې زرین صاحب چې دی ده وویلې اول کې موږ ته چې زه د خیر چا نه غواړم زما ویډیو به چې تاسو جوړوئ دا به د خیر دپاره نه وي زه د خیرات چا نه غواړم موږ فخر کوو په داسې انسان باندې چې هغه په بیډ باندې پروت دی او مریض دی هغه دا خبر کوي دومره خودداره انسانان چې دي په پښتنو کې اوسي موږ د پښتون قوم ته سلام کوو د پښتنو میندو ته سلام کوو عزیزانو زرین صاحب په خپلو دعاګانو کې ټیټ ساتئ او هر وخت چې لمونځ کوئ هغه کوئ د ده ته د صحت ښه صحت دعاګانې کوئ الله تعالی دې رحم پې وکړي الله تعالی دې ښه صحت ورکړي مننه